اے دا آزادی خاورې دا د مو سلام دی اے د نیک مرغي خاورې دا د مو سلام دی. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. د سلامونه احترامات ډیر قدرمندو عزتمندو مشرانو او دانشمندانو کلیوال صاحب ګردیوال صاحب بیانځای صاحب همداسې زموږ بل مشر چې اوس فعلا لاړه د جنرال صاحب او لیدونکو او اوریدونکو چې څوک بعدا هم دا پروګرام ګوري ټول ته د زړه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. څنګه چې بیانځي صاحب او کلیوال صاحب او جنرال صاحب درې واړو د افغانستان په داخلي مسایلو او د هغې په هغه ضرورتونو او په اساساتو باندې ډېر ښه بنیادي لنډ نظریات وړاندې کړل او په حساب هغه د دریاب په کوزه کې بند که او هغه ضرورت دی موږ تاسو ته د هغې نیازونه چې څه شی دي هغه په مختلفو زوایاو نه ادا کړل. زه غواړم چې د افغانستان فعلي حالت د بهرني جریاناتو د نقطې نظر نه موږ تاسو وګورو چې بیرون زموږ تاسو د خاورې نه څه روان دي فعلا او کومه لوبه ده. اگر چې په ټولو موضوعاتو باندې بحث کول باعث د تکلیف د مشرانو او د دوستانو بشي ځکه چې ډېر اوږده مسایل دي، خو زه به صرف هغه په عناوینو باندې چې سره یو نظر واچو او پرې خبرې وکړو. فکر کوم هماغه یو لس پنځلس یا شل دقیقې حتمن نیسي چې هلته سړی په هغه ټچ کړي، نور بحث خو لا که پرې کوو ډېر زیات وخت نیسي. موږ تاسو په دغه تیره یو دوه اونیو کې د نړیواله سطحه باندې په ډېرو موضوعاتو فرضاً د ټولو نه ګرمه او دغه مسله چې د غربیانو باعث د تشویش او د سردرد ګرځېدلې ده او د هغې په دې ډېر زیات ازرده او خفه دي او موږ تاسو وکتل چې پرونه کمیټه د خارجي د سنا د امریکا ناسته وه او د دغه لارې چارې اوس ګوري چې کومې پلمې او بهانې افغانستان ته جوړې کړي او څه خبره نور ده چې هغه علت خاص دا دی چې چین ولې افغانستان په رسمیت وپېژنده او اوس سوالونه ده چې آیا دا رسمیت پېژندنه کامله ده او که ناکامله ده، ډیفیکټو ده که ډیجور ده. دا سوال کې یو خپله امریکې پرونه چین ته مستقیما دا سوال راجع کړي چې تا د رسمیت پېژندنه په کوم رقم ته کړې ده، آیا تا مکمل ده په رسمیت پېژندنه که نه ده. خو تاسو ټول ته معلومه ده چې د رسمیت پېژندنې آخري مرحله همدا ده چې کله اسناد په دیپلوماتیک توګه باندې اسناد د اعتبار رئیس جمهور د مملکت ته یا صدر اعظم ته یا پادشاه ته یا امیر ته چې څوک زعیم یې هغه ته وړاندې شي او هغه قبول کړي، دا رسمیت پېژندنې آخري مرحله ده. د نه بعد کوم بل مرحله نشته. دلته نوعیت پکې دا راغلی چې اعلان یې ونه کړ او اعلان خاص په ده دپاره ونه کړ چې دنیا خو پوه شي چې چین اسلامي امارت په رسمیت وپېژنده، مګر هم اعلان یې په ده ونه کړ چې امریکایانو دغه سوال چې راجع کړی چینایانو ته په لنډه وایي چې موږ په رسمیت نه پېژندلی. نه غواړي چې ځان ته سیاسي او اقتصادي ستونزې جوړې کړي ځکه چې منافع یې د نړۍ په سطحه ډېرې زیاتې خپرې دي او په ټول نړۍ کې دي او دا چین ته سخت پرابلم جوړوي. او دغه افهام و تفهیم د اسلامي امارت او د چینایانو ترمنځ شوی دی. دی هغه مراحل طی کړل، اوس چې کوم قراردادونه دی خپل په منځ کې کوي د رسمیت په سطحه دا مراودې به امضا کیږي او دا به نافذ العملي، مګر هم اعلان به نه کیږي. دویمه مسله چې زه غواړم پې دغه وکړو هغه د پاکستان کړکېچن حالت دی چې ذاته دا شک لرم چې ممکنه ده چې امکانات انتخابات وبشي که به ونه شي، ځکه چې حالت نهایت کړکېچن دی هلته او حالات خراب دي او د ده باوجود هم دی د افغانستان سره خپل د مخالفت نه لاس نه اخلي. په دغې اونۍ کې پاکستانیانو په چینایانو باندې کافي فشار راوړی چې د واخان کوریډور باندې کار مه کوه، دا زموږ په ضرر دی او دا مخه ونیسي. یعنې په افغانستان کې چې د واخان باندې طالبانو په کوم سرعت سره کار روان کړی د ده مخالفت یې ښودلی دی او چینایان یې د ده نه منع کړي دي. خو امید دا دی چې انشاءالله پاکستان خپله په عوض د ثبات خواته نه دی روان، بې ثباتۍ خواته روان دی او دغه بې ثباتي د دوی عامل د دې شي چې افغانستان ته یو ثبات راشي او افغانستان نشي کولی چې د خپل زمان په لاس کې ونیسي او د دغې تورې اژدها نه نور خلاص شي. یو بل خبر چې نن ماته د بلوچستان نه مجاهدینو رالیږلی دی، هغې دا وایي چې په دې لنډو ورځو کې د ایران او د پاکستان د نښتې امکانات شته دی
د ایران او د دې اور دغه کیږي او دوی خپل عملیات په دغه منطقو کې د بلوچستان تسریع کړي دي او دا خبر هم پکې و چې د هغې د داخلي خبر د پاکستان د نظامیانو نه دا درلوده چې کم از کم 100 کیلومتره خپل دا نفر د ایران د سرحد نه ښکته دغه کړي دي او په حدود 300,000 تنه عساکر دغه د تیار کړي دي چې دلته د خطر مسله ده مګر دغه مجاهدینو دا خبر ورکاوه چې ډیر زر به دا مناطق آزاد شي او د مجاهدینو لاسته به پریوزي او دا به په پاکستان باندې فشار زیات کړي د بالکل هغه اسناد او اواز هم ما سره شته دی او دغه تازه د نن خبرو چې ما ته راغلی و ډېر مهم او دا موږ ته امید راکوي چې انشاءالله یو تغییرات هلته را روان دي چې تر څو د افغانستان د ګریوانه دې لاس ووځي. درېیمه خبره د امریکا اخطار ایران ته چې هغه درې کسان چې په اردن کې ووژل شول او 2 کسې زخمیان شول د ایران نه ګڼلې او ایران ته اخطار ورکړی دی. مسله دا ده چې موږ دا وګورو چې آیا امریکا واقعا په ایران حمله کوي که نه کوي، آیا دا ممکنه ده. په ظواهرو کې د نړیوال تحلیلونه چې څومره لوی په حساب انالیستان تاسو وګورئ چې د نړۍ په سطحه دي د هغې ټولو تحلیلونه چې دا 2 ورځې زه ټول په یو نظر دي چې حمله ممکنه نه ده مګر هم د امریکې د اخطار نه داسې ښکاري چې حمله که مستقیمه نه وي غیر مستقیم څه حمله پروګرام لري او کېدای شي لاس ور واچوي. که دا لاس یې ور واچو ایران هم اخطار ورکړی دی چې بل مقابل د دې ځواب به اسرائیل ته او اسرائیل به نیست و نابود کوي. څلورمه موضوع د کابل کې د سیمه ییزه کانفرانس و چې هغې ته ډېرې سترګې امیدونه تړل شي او موږ فکر کوو چې اسلامي امارت به یې دنه مثبته فایده اوچته کړي او بهره به ترېنه واخلي. متاسفانه د نورو تیرو کړنو په شان باندې د دې موقع نه استفاده ونه شوله. هماغه راغلل او کېناستو ویې خوړل او ویې څکل او لاړل، د هغه نه زیات کوم شی ونه شو او دغه یو طلایي چانس چې دوی ته لاسته ورغلی او دوی کولی شو چې خپله یو څه پروګرام او منصوبه جوړه کړي او د نړۍ په مخ کې کېږدي او نړۍ دې ته وعده راکړي چې ګوره موږ حاضر او آماده یو هم د ترهګرۍ په مقابل کې هم په نورو مسایلو کې. مګر زه فکر کوم چې دا چانس اسلامي امارت د لاسه ورکړ او زه په دې باندې ډېر خواشینی یم ځکه زما خپله ډېر دې ته امید و چې دوی به وشي کولی چې د دې موقع نه استفاده وکړي او نړۍ او ټولو ته یو څه ځینې پیشنهادات وکړي او دوی راوبلي په هغې برنامو ته چې کوم یو دوی پې باندې ګوته نیولې. پنځمه مسله د شورای امنیت مسله ده چې هلته راپور راوړاندې شوی دی. په هغه راپور کې په افغانستان باندې د ترهګرۍ یو ځل بیا تهمتونه لګېدلي او په تهمتونو کې که موږ تاسو ګورو په ښکاره توګه ښکاري چې دا راپور په اساس د نظریاتو د پاکستانیانو جوړ شوی دی ځکه چې هغې کې دا واضح لیکل شوي چې پاکستان ته خطر د ټي ټي پي نه ده او ټي ټي پي په افغانستان نه حمایه کېږي. نو دلته ښکاره کېږي چې دښمن یو ځل بیا خپل کار کړی اگر چې دا راپور کاملا کاذبانه او مخاصمانه دی او په حقایقو باندې استوار نه دی او ډېر ضد و نقیص راپور دی او ما په دې باندې برنامې کړي دي دوستانو ته مې ټول ته ولېږلې چې هغې دا واوري ځکه چې ما په دې باندې یو کاملا عمیقه دغه کړی دی د مې هغه ټول مثبت او منفي طرفونه مې ټول ورته جلا کړي او د دې هغه تناقضات مې ورته ټول ښکاره کړي چې دوی په خپله خپل په خبرو کې حتی امریکایان په دې نه پوهېږي چې څه وایي یو طرف ته په مثبته خبره کوي یو طرف ته منفي خبره کوي او تناقضات ښیي چې دوی په خپل دریځ کې واضح نه دي. موضوع ډېره عمیقه او وسیع ده په هغې موضوع باندې نه ورځم خو دومره وایم چې راپور ناقصه او خاصمانه او ښکاري چې د دې شاته پلانونه دي او دغه پلانونه د پیاده کولو لپاره دې کار کوي او همدا علت دی چې موږ تاسو ګورو چې د کمیټه د ارتباط خارجه د امریکې چې پرون هم ناسته وه هغې کې دغه موضوعاتو باندې مطرح شول او په دې باندې دغه وشو چې ترهګري یو ځل بیا په وده ده او د ده لپاره امریکایان څه کولی شي. شپږمه موضوع موږ تاسو ګورو چې امریکا په یوکراین او په غزه کې ماتې سره مخ شوې ده. هلته یې خپل خارجه پالیسي د لاسه ورکړې اقتصادي ضربه یې مکتب نظامي تاوانونه هم ډېر زیات شول اما اوس د ایران سره او د یمن سره په قضیه کې نښتې ده او دغه مسایل دي چې د دوی په خارجه پالیسي باندې او دوی په دریځ باندې تاثیر کړی او اروپایان د دغه په دریځ کې فکر کوم چې په آینده کې د امریکایانو سره ونشي درېدلی سره دې چې په غزه کې د اسرائیلو سره ودرېدل مګر هم ممکنه ورته نه ښکاري ځکه د انرژي ضرورت دی چې روسیې نه
او د دې اقتصادي په حساب تګلاره د چینایانو سره د باعث ګرځېږي چې دوی مجبور دي د امریکایانو سره خپل لاره جدا کړي. په ظاهره به لږ زره دغه ښکاري، خو فاصلې منځ کې ورو ورو زیاتېږي او دا فاصلې به منتج په دې شي چې دوی به خپل یو ځانګړی موقف ونیسي. اومه موضوع موږ تاسو ګورو د لایحې په محکمه کې د بشریت ضد جنگي اعمالو او د جنوساید په مسله کې قضیه لاړله او فیصله هغه رنګ چې ضرورت و رانغلله، اما په عین حال کې د نش نښه وه چې دغه عمل یې وتطبیق کړ، مګر هم هغه شی چې لازم و هغه یې ونه کړل. موږ تاسو وکتل چې دوی باید دا جنوساید اعلان کړی وی، دا اعلان نه کړ. دوی باید نتنیاهو په سفر باندې تحریم لګولی وی چې دی ونه لګوه، او غرامات جنگي باید په دوی باندې راوستوي چې دا دوی په دنده کې و دی ونه کړله. او همدا علت چې امریکایانو دا راپور تایید کړ، ځکه چې هغه څه چې باید شوي وی هغه په دې کې نه شوي، نو فلهذا دا کوم نازک او نري غوندې اقدام چې لایحې محکمې وکړ د امریکایانو تایید کړ او ویل چې دا ډېر ښه فیصله ده او موږ خپل موقف د اسرائیل سره وسمیو او چې کوم کار اسرائیل کوي هغه درست کوي، فلهذا یو ځل بیا یعنې هغه جنوساید چې اسرائیل کوي هغه تایید کړ. اتمه موضوع د موږ تاسو ګورو چې د چینایانو د مخنیوي لپاره ده دغه کوم مشکلات چې په افغانستان کې روان دي، دغه چې خارجه کمیټې مسله ده، او په عین حال کې په منطقه کې موږ ګورو په فیلیپین کې چینایانو ته ستونزې جوړیږي، په پاپا نیو ګیني کې موږ تاسو کې د چینایانو په سفارتخانې باندې حمله وشوله. اول ته یې دغه شو ځکه چې هغه جزیره چې ده هم د هند هم د استرالیا او هم د امریکا په حساب د تاثیر لاندې ده، او هلته د چینایانو په اهدافو باندې حملې وشولې. د تایوان مسله ده، په سریلانکا کې بندرګاه د چینایانو، په میانمار کې د چینایانو د دغې مسله او هلته د جنگ، په عین حال کې په پاکستان او په افغانستان کې د یو کمربند یو اقتصادي لارې باندې چې دغه مشکل امریکایان سخت ورخطا کړي دي. دغه ټول هغه موضوعات دي چې دوی د چینایانو د مخنیوي لپاره دغه راپور چې د شورای امنیت ته راوړاندې کړ، خاص همدې لپاره چې په اسلامي امارات باندې یو فشار او دغه راوړي تر څو چې دغه کم قراردادونه او روابط د چین او د روسیې سره استوار کړي دا د منځه ویسي او یو ځل بیا غربیانو ته وګوري او غربیان چې کومه لوبه په منطقه کې غواړي په هغې باندې دوی اقدام وکړي. نو موضوعات زیات دي، په دې باندې که زه ځمه بحث کومه باعث د سردرد و دی به تاسو ته شي، خو که چېرته فرضاً بیا وړاندې کوم سوال پې راځي کېده په هر یو د باندې قضایاو باندې کولی شو چې پې باندې رڼا م واچو، صحبت هم پې وکړو او دوستانو ته په دې باندې نظر واچو. صرف په آخر کې دومره وایم چې موږ ډېره موده پس بیرته خپل د برنامه تر لاس ونیوله او د دې برنامې نه هدف هم دا دی چې دغه برنامه دغه ځای زموږ یعنې د ساروان پروګرام چې دی دا یو مرکزیت دی د هغې دوستانو دانشمندانو دې ته وګرځېږي چې د هغې په ذهنونو کې یو فکر دی، یو په حساب ټینګران دي چې غواړي افغانستان لپاره یو څه اقدامات وکړي او دغه اقدامات د افغانستان د خارجه پالیسۍ او د افغانستان په داخلي مسایلو کې د نړیوالو مسایلو کې سره هم نظر شو او دا کېدای شي چې دغه پلیټفارم چې زموږ تاسو د افغانستان په سطح د دانشمندانو او د پوهانو یو پلیټفارم دی او دا وسیم دی ځکه پخوا زموږ تاسو حلقې او دوستان نهایت زیات وو او هغه به بیرته یو راټولیږي او بیرته به راځي او موږ کولی شو د دغې دوستانو په ذریعه باندې خپل نظریات سره متحد کړو او متفق کړو او د دغې نه داسې یو متحرک ګروپ جوړ کړو چې خپل نظریات هر یو وشو کولی په وخت و زمان سره دی هماغې ممالکو ته فرضاً دا بیانځای صاحب دلته ناست دی، د په امریکا کې دی، که موږ تاسو دلته یو تصمیم یو پروګرام نیسو کولی شو د بیانځي صاحب په ذریعه باندې دا هم ملګرو ملتونو ته او هم د امریکا فرضاً وزارت خارجې ته ورسو. که په جرمني کې ګردیوال صاحب دی، که په لندن کې دلته زه یم او نور دوستان دي، همدارنګې موږ تاسو ترکیه کې، پاکستان کې، په نورو ممالکو کې، استرالیا کې دوستان لرو چې هغه موږ تاسو سره تړلي وو او پخوا راتلل، بیا به هم انشاءالله راځي. نو دغه برنامه به ورو ورو په دې باندې به کار کوو، په دې باندې به په حساب دا کوو
چې د افغانستان باندې کوم تهمتونه راځي د دې جواب څنګه وویل شي، افغانستان په ناحقه چې کوم تصامیم نیول کېږي د هغې سره خپل نظر او اواز څنګه وړاندې کړو دوستانو ته، او د هغه د افغانستان په ګټه څنګه راواړو، چې داسې یو ځلې بیا نه شي چې افغانستان چې دغه څنګه بیانځي صاحب ویل چې یو نیمچه یو نظام بیرته راټول شوی دی او یو امید پیدا شوی دی تاریخي لحاظ نه، یا فرضاً خادم صاحب چې ویلي چې خارجه پالیسي کې سړی ګوري د قاطعانه تصامیم نیسي خبرې کوي، دا ډیر مثبت او ډیر ښه دی او ډیر افغانان که حتی مخالفین هم دي د نه خوشحاله دي، ځکه چې طالبانو کې مشکل دا دی چې په ډیرو وړوکې لومو کې ځانونه بند کړي دي. موږ غواړو چې دوی دغه وړوکې لومو نه خلاص شي، دوی د غټو دامونو نظام ویسه په وړوکو لومو کې نښتي دي او هغه دونه غټ مسایل نه دي، حل اسانه دی چې دوی قناعت وکړي او هغې ته اقدام وکړي، لکه د ښځو مسله ده، د ښوونځي مسله ده، د قانون اساسي مسله ده، د نظام ده، په دغې توجه کې لویه جرګه راوغواړي مشکلات حل کړي. دغه لوی مسایل چې نړیوال دي او د دوی د اړیکې دي او د افغانستان نظام ساتل دي، امن دی او افغانستان د پرمختګ او ودانۍ خواته تللی، بیا د افغانستان دغه د لاس او د برمه تللې ځمکه چې موږ تاسو پښتونستان او بلوچستان او پښتونستان دی د دې باندې کار کول دي او موږ تاسو کولی شو په دې باندې ډېر جدي کارونه دلته وکړو ځکه ټول متفکرین لرو او دغه باندې موږ تاسو دغه مسله په شورای امنیت په سطح باندې هم راوچتولی شو، د امریکا د وزارت خارجې په سطح باندې، د انګلستان وزارت خارجې، جرمني، په دې ټولو ته به یو مثلا مشترکه یو مکتوب لیکو، هغه به لیکو او هغې ته به وایو چې دغه موضوع ده، دا موضوع حل غواړي او فعلا افغانستان چون د پاکستان وضع مخ په خرابېدو ده او دغه خرابېدو د وضع نه باید موږ استفاده وکړو، موږ باید خپل ځان راټول کړو، ملت باید منسجم کړو، خلک باید راټول کړو او دا وشو کولی چې دغه آواز خلک تایید کړي، جهان ته ورسیږي، د افغانستان دغه د ډیورنډ لاین مسله د شورای امنیت په سطح راوپارول شي او هلته افغانستان خپل د خاورې اعاده وکړي او دننه نور هلته فعالیت او جهاد زموږ تاسو الحمدلله هلته خلک اوس بیداره شوي دي، حرکت شروع شوی دی، لکه ما څنګه تاسو ته وویلې چې دا مجاهدینو دغه نن سهار چې ماته کوم پیغام دا راغلی دی خصوصي طور باندې زه دوستانو ته ولیږم واورئ، ډېر امید بخشه دی ځکه چې دا د همغې او هغې ډېر پر امیده دي، هغې وایي چې لږ وخت کې موږ کولی شو چې دا بلوچستان او دا د پاکستان د اردو د دې چنګال نه وباسو، نو که چېرته هلته هغوی په نظامي ساحه کې لګیا د کار کوي، آیا په موږ او تاسو باندې دا مسؤلیت نشته چې موږ او تاسو په سیاسي جنبه کې دلته مسؤلیت واخلو او فعالیت وکړو؟ دا زموږ او تاسو دنده ده تر څو چې ژوندي دغه کې به اقدام کوو او دغه اقدام لپاره دلته منډه په کار ده او دا موږ تاسو دلته کولی شو. کله دا موضوع دلته موږ راوسپړله نو د دغه پلیټفارم نه موږ تاسو اعظمه استفاده د خپل وطن او خپل د خاورې او خپل د افغانستان لپاره دا چې اسلامي امارت فعلا څه پالیسیګانې لري موږ تاسو به څه سره موافق او څه سره به نه یو، د هغې د اصلاح لپاره به هم کار کوو، خو په ضمن کې د بهرني دغه د خپل د وطن د عمومي منافعو لپاره به هم سره لاس ورکوو، کار به کوو او به هغه لپاره همدغه زه فکر کوم د دغه ځینې شروعات لاس ورکونې پروګرام او موږ تاسو یو چې دا رنګې رسمي بحثونه کوو هغه خو به کوو، مګر په عین حال کې موږ تاسو کولی شو چې په خصوصي پروګرامونو کې خپل منځ کې خبرو کې هم مسایل سره مطرح کوو، حل کوو، به مخکې به وړو او بیا به برنامو ته چې راځو هغه عمومي مسایل به دوستان سره وړاندې کوو. نور ستاسو وخت نه نیسم، امید لرم دوستان پرې تبصره ولري.